تاسې دغه خورکۍ ګورئ، دا خورکۍ د ماشوم ته د مور مینه ورکوي. د یوه خبره وکړله وایي چې ښه خوښ یم، ښه خوښ یم، نو اوس یې داسې کړو. السلام علیکم ورحمت الله. قدرمنو لیدونکو، راغلي یو خوست ولایت ګربز ولسوالۍ ته، هغې سیمې ته چې دلته یتیمان دي، داسې یتیمان چې د ده نه مورجانه شته او نه یې پلارجان شته. تاسې دغه خورکۍ ګورئ، دا خورکۍ د ماشوم ته د مور مینه ورکوي، د نور څوک نشته. خورکۍ د چی درنه غوړې شپې؟ شپې شوده غواړي. شوده غواړي؟ هو. اوس خو چې چېرته ته نه ځې بیا ژوړې درسي؟ خدای پاک د مور د چا نه اخلي. دا خپله ماشومه ده، خپله ماشومه ده. د پلارجان مخکې ژوندی و چې موږ ورته راغلي یو څو خبرې راته کړي، ما کومک ورسره وکړو. هر څه دپاره اخته دپاره کالي و. د یوه خبره وکړله وایي چې ښه خوښ یم، ښه خوښ یم، نو اوس یې داسې کړو. غونډ شان ورته وشوله. څومره ورته ښه شولې ته چې زه زوی ته نه یم خفه؟ ښه خوښ یو. ښه دوی ته ښه خوښ یو. بیا چې دوباره زه بیا تلم، بیا د پلارجانې خپل پور پرې کړی و. مورجانه خو ډېر نه مخکې وفات شوې وه، الله دې رحم وکړي. یوې خورکۍ کومک کړی دی چې کور ته به ورسي، کور ته به یې وړلی، کور یې ودان، الله دا جوړونه ویر کړي. دغه اوړه، وړي، وریژې، میکروني، سوډا، هر رقم شی پکې شته، دا کې سوجي کې شته، دا کې بره شته، نور داسې سبزي کې شته، هر څه چې د یې ضرورت و هغه هم ورته راوړو. ښه، څومره ښه یې خورکۍ چې دا کومک درته وشو؟ ډېره ښه شوې؟ ښه شولی یې؟ ښه، ډېره ښه ده. ته سرګې، ته ښه شولې ته؟ دا مې خدای دا هم ښه شوی دی. مخکې به دا یې ډېر ضعیف و چې بل ورته موږ راغلي، خدای شته ډېر داسې هغه ماشوم چې کمزوری شي خوارځواکي ورته یې که چې هغه رقم ته و. خو بیا الحمدلله د دې دپاره هغه شوده ترتیب مو وکړ چې دلته شودې مخکې د چی ورکولې ته؟ دلته شوده اوبه شربت مې ورته کړی. اوبه شربت یې ورکوله، بیا شودې موږ ورته راوړئ، بیا هغې سره ښه شو انشاءالله. اوس دغه دپاره داسې ژڼکی شوی دی اوس الحمدلله. انشاءالله دې دپاره بیا هم شوده دا شنو ترتیب ورته کړو او دی به هغه رقم ته چې ورو پوره به خدای مهربان دی دغه وړه سترېږي، دا به ستر شي، سبا ته به د دې فارمین له سرپرست وي، همدغه خویانې پوره به دی بیا پیسې ګټي. راځئ چې په ټولنه کې مو داسې بېچاره خلک همکاري ورسره وکړو، مرسته ورسره وکړو، تر بیا ښې چارې ښه ورته غواړم. د ستونزو پروا نه کړم، رب ته سوچې دا لرم.